اوس طالبانو ورونو راځئ دې ته د حیوانات چې دي دلته دوه ما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم دوه خبرې واوري. یوه خبر روح المانی کړې حیوانات هم طالبانو نفوس ناطقه لري، نفوس ناطقه طالبانو دویم لري. او بل دا د حیوانات دا یو امت مکلفه ده، داسې یو امت ده چې مکلف امتونه دي. دویم الله مکلف کړي داسې نه ده چې دا غوا مکلفه نه ده، دا حیوانات ټول وی مکلف دي. و بعضی اسلامی علما لکه عبدالوهاب شعرانی سے او بعضی علما د علم حکمت اسلامی د اسلامی حکمت علما وی چې د حیوانات چې دي دا نفوس ناطقه هم لري او اغم لري ته ورته وایي ان الحیوانات مخاطبه مکلفه عند الله، دا یو مکلف. د طالبانو دنیا کې یو عالم تیر سوی ده علامه ابن منیر نومیږي، علامه ابن منیر د روح المانی نقل کړی، غلی کلی دی چې څوک داسې وایي چې حیوانات دا یو امت مکلفه ده، داسې یو امت ته چې څوک دی وی دا کافر سو. طالبان یې ملا دا کار نه چې دا کافر سو. سړی کافر ولی سو که نه؟ دی څه وایي ابن منیر که چا داسې ویلې چې حیوانات دا یو امت مکلف ده، دویم الله مخاطب ګرځولی دي لکه مونږ چې مخاطب ګرځولی، دویم داسې مخاطب ګرځول سوي دي، نو دی وی دا کافر سو. نو روح المانی طالبانو لږ راغلی نو دی وی وانا لا ارى مانعا من القول بان، دی وی زه داسې هېڅ دلیل مانع نه لرم چې ووایم چې حیوانات نفوس ناطقه لري، یعنې ودې لري حیوانات نفوس ناطقه ولري، څه مانع شته یې دی. او دا خبر طالبانو ورونو صرف دومره وایم چې دویم مدرک دي، نفوس ناطقه دا معنی عقلونه ادراک، حیوانات ټول ادراک لري، خو دومره وایم چې د انسانانو د ادراک نه د دوی ادراک لږ په کته مرتبه کې ده. دا خو به منۍ را سره وایي، بس دا خبره یې کړې طالبانو. او یوه چې ابن منیر وایي کومه خبرې کړې که څوک وایي چې دا څوک داسې وایي چې دا امت مکلفه ده دا کافر ده، دی وایي اما ان لها رسول من جنسها فلا اقول به، وایي داسې هم نه وایمه چې دې ته الله رسولان را لیږلي دي، لکه هغه قول خو داسې ویلي چې دې ته حیواناتو ته هم الله رسولان را لیږلي مکلف امت ته، وایي داسې هم نه وایمه. او داسې هم نه وایمه ولا افتا بکفر من قال به، که څوک په دې قول باندې قول کوي زه کافر نه ورته وایمه. اما الجمادات حية مدركة فأمر وراء طور العقل والله على كل شيء قدير وهو العليم الخبير. دا طالبانو چې جمادات هم علم لري که نه لري، جمادات ادراک لري که نه لري، وی دا خبرم طالبانو د عقل نه ډېره وړاندې ده. طالبانو ورونو دغه علامه طنطاوي وی امریکایانو یو علم کشف کړی د علم د سیکومتري ورته وایي، علم د سیکومتري داسې علم ده، دوی وایي چې دا چې غږ دا موږ چې څومره ترجمه کړې طالبانو د جوماتو دیوالونو دا ټول ځان سره ثبت کړې ده. موبایل ثبت کوي که نه کوي، منی که نه منی، له عدم فهم د شي نه عدم د شي نه راځي. طالبانو ورونو د علامه اشرف علي تهانوي صاحب یو کتاب جوړ کړی الانتباهات المفیده فی حل اشتباهات الجدیده، د نوي عصر منطق دی. د یوې هغه زمانې منطق لاړل پسې لاړل څه یې کوو، دلته طالبانو اوس عقلي قواعد منطقي قواعد راوړي، د نن زمانې احکام یې پې باندې بنا کړي، له عدم فهم د شي نه عدم د شي نه راځي. دا یوه قاعده په دې کتاب، دا کتاب هم پیدا کوي طالبانو ویې ګورئ، د عدم د فهم د شي نه عدم د شي نه راځي. ښه اوس چې ته نه پې باندې پوهېږې نو دا خو دا من اوس موبایل کېږ دلته ثبت کوي که نه ایښی ده که نه ثبت کوي که نه کوي، جماعت د کبل شایي جماعت ده، نو طالبانو دا دیوال هم ثبت کوي. دوی دا منلې ده چې چېرته سړی کوم عمل کوي هغه ټول اعمال و خبرې کړنې هغه ټول، یعنې دا دیوالونه نه تنا غږونه لیدل، یعنې داسې ده لکه کامرې غوندې ټول فلم برداري کوي، غږم فلم برداري دا کامره چې کوي دما غږم راخلي او مام راخلي، دا دیوالونه او جماداتو سره چې کومه واقعه کېږي هغه ټول څوک کوي، ټول طالبانو ثبتېږي. دې ته علم د سیکومتري وایي. نو طالبانو روح المانی وایي هغه زمانه کې اما الجمادات حیة مدرکة، دا جمادات اوس طالبانو دا علم چا پورې وتړل سو،
امریکایانو پورې. وایي دا علم امریکایانو را پیدا کړی، علم د سیکومتري ورته وایي. نو طالبانو اوس به امریکایانو را پیدا کړي. روح الماني 2-2.5 کاله مخکې څه وایي؟ واما الجمادات حیة مدرکة فامر وراء طور العقل. دا د عقل هغه نه یو خواته دي، اما مدرک دي، ادراک لري طالبانو. نو ادراک چې لري طالبانو، نو کم ادراک لري دا نه دی ویلی. دا یو ادراک د حاسی لري طالبانو، که د سامعي و که هغه کم ادراک لري. نو طالبانو ورونو دا دنیا دومره ډېره غټه ده